السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. د نن ورځې درس کې مونږه وکتوري کمیتونه او سکالري کمیتونه وایو، همدارنګه د وکتورونو جمع وایو. کمیت مخکې وپېژندو، هر هغه خاصیت چې د اندازه کولو وړ وي کمیت بلل کېږي. دغه د اندازه کولو وړ کمیت یا به فقط مقدار لري یا به د مقدار برسیره جهت هم لري. مقدار کې دوه شیان راځي: عدد جمع واحد. دلته عدد واحد جهت هر هغه کمیت چې یوازې د مقدار په واسطه ښودل کېدلی شي سکالري کمیت بلل کېږي. او هر هغه کمیت چې د مقدار برسیره جهت ته هم اړتیا ولري وکتوري کمیت بلل کېږي. که چېرته ډېر دقیق راشو، دا باید یو بل شرط هم صدق کړي چې هغه د وکتورونو د متوازي العضلات د جمع طریقه ده. یعنی وکتوري کمیت هغه کمیتونو ته وایي چې د مقدار برسیره جهت ته هم اړتیا ولري، او یو وکتور هغه وخت وکتور کېدلی شي چې د وکتورونو د متوازي العضله اصولو په طریقې سره د جمع وړ وي. کله چې سکالر او وکتور وپېژندل، مثالونه یې 15 کیلوګرامه بوره جهت ته اړتیا نه لري، په عدد او واحد سره وښودل شو. 15 کیلوګرام واحد 15 متر مربع مساحت، عدد واحد، جهت ته اړتیا نه لري. 3 ژوله کار جهت ته اړتیا نه لري. که برعکس راشو وکتوري کمیتونو ته، د مثال په ډول تغییر مکان. تغییر مکان د دې نه دې نقطې پر راغلی په کوم جهت باندې؟ یو جهت به راکوي. زه 15 متره بې ځایه شوی یم. اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې دا 15 متره بې ځایه کېدنه آیا شرق پر لور شوې ده، غرب پر لور شوې، یا شمال یا جنوب؟ نو دا بې ځایه کېدنه څه شی ده؟ سکالري کمیت نه دی، بلکې وکتوري کمیت دی. بې ځایه کېدنه چې ته وایي چې زه 15 متره بې ځایه شوی یم، نو پوښتنه دا کېږي چې 15 متره کوم لوري ته بې ځایه شوی دی. په همدې ترتیب سرعت تغییر مکان پی واحد وخت دی. تغییر مکان په پی واحد وخت. تغییر مکان وکتور دی، وخت سکالر دی. وکتور تقسیم سکالر وکتور راکوي، نو سرعت هم وکتوري کمیت دی. یعنی که ته وایي چې زه 15 متره پی ثانیه بې ځایه شوی یم، پوښتنه دا کېږي چې 15 متره پی ثانیه بې ځایه شوی کوم لوري ته بې ځایه شوی؟ شرق لوري ته یا غرب لوري ته؟ نو وکتوري کمیت د مقدار برسیره جهت ته هم اړتیا لري. څو شیان ځان کې لري؟ عدد واحد جهت، یعنی 15 متره د شمال لوري ته نارت سایډ بې ځایه شوی یم. 3 متر بر سکند بې ځایه کېږم کوم لوري ته؟ شرق لوري ته. په همدې ترتیب 2 متر بر سکند مربع تعجیل لرم. 2 متر بر سکند مربع تعجیل لرم کوم لوري ته؟
غرب لوري ته. نو عدد، واحد، جهت درې شیان ځان کې لري او سکاله څه شی لري؟ دوه شیان، عدد، جمع، واحد. دا ساده د حسابي طریقې سره جمع کیږي. 5 کیلوګرامه جمع 3 کیلوګرامه 8 کیلوګرامه، 4 کیلوګرامه جمع 3 کیلوګرامه بوره 7 کیلوګرامه. خو په وکتور کې بیا دا شی نه کیږي، هلته 3 جمع 4 7 راځي، 3 جمع 4 15 ځواب راځي. وروسته به وګورو چې دا ولې راځي. په وکتور کې 3 جمع 4 7 نه راځي بلکې 15 راځي، په هغه صورت کې چې خپل منځ کې زاویې څو وي؟ 9. نو دغه وکتوري جمع ساده حسابي جمع نه ده چې 3 جمع 4 7 ولیکي، نه، 3 جمع 4 کیدای شي 15 راشي، 3 جمع 4 کیدای شي -1 راشي، 3 جمع 4 کیدای شي 7 راشي. نو دا په وکتوري شکل کې جمع کیږي او هغه سکالري حساب په واسطه سره څنګه کیږي؟ جمع کیږي. خو دغه سره کم ته ده، سکالر سره کم ته ښایو، وکتور سره کم ته ښایو. که چیرته سکالر وي او موږ وغواړو دغه کمیت وښایو په لیکلو کې، د خط په واسطه هم لیکلی شو، ښودلی شو چې A او B اعظمي نقطې دي. دا د خط په واسطه ښودلی شو A B دا جهت ته اړتیا لري، باید جهت ولري. د A نه به بې ځایه شوی B ته به راغلی، دا که د A نه B ته وي که د B نه A ته وي، دا عمره فاصله یې طی کړې ده، خو دا بې ځایه شوی دی. د A مبدا د B انجام دی، د غشه د انجام پر لور دی. مبدا انجام دا چې په حروفو سره ښایو A B په سر خط، دا چې په حروف سره ښایو A B په سر غشه. که چېرته په یوه حرف سره وښایو یعنې A، دا به ولیکو A. که دا په حرف سره ښایو A په سر غشه. د اسانتیا په خاطر په قلم لیکلو کې دا غشه پوره نه رسمیږي، داسې لیکي. په کمپیوټر کې دا بولډ نه دی او دا بورډ لیکل کېږي کمپیوټر کې. دا د لیکلو طریقه وه. اوس راځو سکالري جمع او منفي ضرب تقسیم خو اسانه دی. وکتوري جمع سره کم ته کوو سره. که چېرته A او B دوه وکتورونه راکړل شوي وي، A وکتور B وکتور، A وکتور B وکتور، غواړو دا دواړه سره جمع کړو. د جمع دپاره دوه طریقې استعمالیږي. یوه طریقه متوازی الاضلاع ده، متوازی الاضلاع. دویمه طریقه انتقال. لکۍ ته سر یا هیډ ټو ټیل رول هم دې ته وایي، هیډ ټو ټیل. دوه طریقو سره دوه وکتورونه موږ جمع کولی شو، متوازی الاضلاع طریقه او د انتقال طریقه. اول راځو متوازی الاضلاع طریقه. دا سره کم طریقه ده، ډیره نه استعمالیږي، خو کتابونو کې یو فرمول ثبوت لري، هغه به ثبوت کوم، نور استفاده ورڅخه ډیره نه کیږي. د وکتورونو جمع که چېرته A وکتور او د B وکتور راکړل شوی وي، غواړو په کومه طریقې سره جمع کړو؟ متوازی الاضلاع طریقې سره. نو د ده مبدا او د ده مبدا به سره داسې انتقال کو، جهت ته به تغییر نه ورکوو. A وکتور موازي انتقال، جهت ته تغییر نه ورکوو. B وکتور به داسې انتقالوو چې مبداګان یو پر بل منطبق شي. B وکتور
کله چې دواړه انتقال کړه او مبداګانې دواړه یو پر بل منطبق شوې، بیا د ده د انجام نه د بي سره موازي خط رسموم. د بي د انجام نه د ا سره موازي خط رسموم. کوم ځای کې چې تقاطع وکړه، لاسته راغلی وکتور یا ریزلټنټ وکتور یا محصله وکتور هغه وکتور دی چې مبدا یې د دوی د مبدا نه شروع کیږي او انجام یې د خطونو د تقاطع نقطه ده. ګوره انجام طرف ته به غشی رسموو. ا آر وکتور مساوي کیږي ا وکتور جمع بي وکتور. اوس د دې وکتور مقدار څنګه پیدا کیږي، جهت یې څنګه پیدا کیږي. د مقدار او د جهت پیدا کېدو لپاره دا شکل لږ داسې تاوومه چې ساده شي. دا د ا وکتور دی، ورسره دا دی بي وکتور. د متوازی الاضلاع په طریقه خطونه رسموم موازي موازي، او دا څه شو؟ آر وکتور شو. دغه زاویه د ا او د بي ترمنځ زاویه ده. ا او بي خپل منځ کې یوه زاویه لري، هغه په تیتا سره ښایو. د آر پیدا کولو دپاره دغه د ا په امتداد باندې خط رسموو، د ده د انجام نه عمود رسموو. کله چې عمود رسم کړو، که دا د بي مقدار وي دا به بي مقدار وي، ځکه متوازی الاضلاع ده او د متوازی الاضلاع متقابل ضلع یو بل سره څنګه دي؟ مساوي دي. اوس دا ځای نامعلوم دی، دې ته ام وایم او دې ته ان وایم، اختیاري. د دې ځای نه دې ځای پورې فاصله ام او د دې ځای نه دې ځای پورې ارتفاع ان. اوس راځم A B C D E دغه نقطې نامګذاري مې کړې. څه مې کړې؟ نامګذاري. اوس که پام مو کړی A C E مثلث، A C E مثلث، A C E مثلث. کوم مثلث دی؟ قایم الزاویه. په قایم الزاویه مثلث کې وتر مربع مساوي کیږي یوه ضلع مربع جمع بله ضلع مربع. یعنی په قایم الزاویه مثلث کې ا سی مربع مساوي کیږي ا ای مربع جمع ای سی مربع یا سی ای مربع. جهت نه لري، صرف مقدارونه دي. A C په ځای لیکم چې R مربع مساوي کیږي A E په ځای لیکم A جمع M مربع چې A E مربع دی نو A جمع M مربع. د C E په ځای لیکم N مربع جمع N مربع. E C په ځای یا C E په ځای څه لیکم N مربع. A جمع B کل مربع دی، انکشاف ورکوم. A مربع جمع M مربع جمع 2MA انکشاف مې ورکړو، بیا جمع N مربع. اوس راځو A مربع وکتور دی. M ناغوښتل شوی قیمت دی، M ناغوښتل شوی قیمت دی، n ناغوښتل شوی قیمت دی. موږ باید دا m او n څنګه کړو؟ د منځه ویسو. نو په دغه مثلث کې D C E مثلث کې په D C E مثلث کې m مربع جمع n مربع مساوي کیږي وتر مربع سره، یعنی B مربع مساوي کیږي m مربع جمع n مربع. وتر مربع مساوي کیږي یوه ضلع مربع جمع بله ضلع مربع. نو د دې ځای m مربع جمع n مربع په ضد څه لیکلی شم؟ B مربع. دا به شي A مربع جمع B مربع جمع
2MA دا مساوي کېږي سره R مربع سره. اوس که پام وکړو A وکتور دی، B وکتور دی یا دا وکتور، 2 ثابت عدد دی، A وکتور دی، M پکې بیا بېګانه دی، دا باید د منځه ویسو. نو د دې M وړلو دپاره دلته لږ متوجه شئ، دا خط او دا خط موازي دي. د قطع کوونکی خط موازي چې کله یو قطع کوونکی خط قطع کړي، دا زاویه او دا زاویه متوافقې دي، نو خپل منځ کې څنګه دي سره مساوي دي. ځکه دا خط او دا خط موازي دي او دا څه دی قاطع، او د قاطع یو طرف ته ظل یو داخلي بل خارجي، خپل منځ کې څنګه دي سره مساوي دي. کله چې دا او دا زاویې سره مساوي شوي، نو یوه رابطه په دغه مثلث کې کوساین د تیتا مساوي کېږي. مجاوره پر وتر، مجاوره M دی، وتر B دی، M پر B، دې ځای نه به M مساوي شي طرف وسط، B ضرب کوساین تیتا، B کوساین تیتا. نو کله چې د M قیمت پیدا کړو دلته بې وضع کړو، دا به شي A مربع جمع B مربع جمع 2 M په ځای B لیکم، A ته مخکې لیکم A، M په ځای لیکم B کوساین تیتا، B کوساین تیتا. دلته R مربع دی، که دواړه خواوې جذر واخلم نو موږ ته به قیمت شی راکړي، د R قیمت به په لاس راشي، یعنې R به مساوي شي جذر لاندې د یوه وکتور مقدار مربع جمع د بل وکتور مقدار مربع جمع 2 د یوه وکتور مقدار د بل وکتور مقدار او دوی ترمنځ زاویې کوساین تیتا سره. د مقدار شو، خو پام وي چې لاسته راغلی وکتور دی، یعنې د مقدار برسیره جهت ته هم اړتیا لري. جهت به څنګه پیدا کوو؟ یعنې دغه زاویه به څنګه پیدا کوو؟ دا الفا، که چېرته دا محور X فرض کړو نو الفا به څنګه پیدا کوو؟ د الفا پیدا کول دپاره که موږ ووایو چې تانجن د الفا مساوي کېږي مقابله پر مجاوره، مقابله پر مجاوره، یعنی تانجن د الفا مساوي کېږي N بر مجاوره A جمع M، مقابله پر مجاوره. دا و د وکتورونو جمع د متوازی الاضلاع په طریقه. ډیره نه استعمالیږي، خو کتاب کې فرمولو نو ځکه مې ثبوت کړو. که چېرته A منفي B وي د متوازی الاضلاع په طریقه بیا څنګه حلوو؟ که چېرته د دواړو وکتورونو ترمنځ عملیه منفي وي، یعنی A وکتور منفي B وکتور پیدا کوو، نو دا بیا اصل کې داسې لیکو چې A وکتور جمع منفي B وکتور لیکو. عملیه هماغه د جمع اجرا کېږي، خو B وکتور برعکس کېږي. یعنې که موږ د B وکتور ولرو او دا موږ په منفي 1 کې ضرب کړو، منفي 1 ضرب B، منفي 1 ضرب B، همدا وکتور مقدار یو چنده دی، جهت متضاد کېږي، دې طرف ته راځي. که موږ ولیکو چې 2 ضرب B وکتور مقدار یې 2 چنده کېږي د دې وکتور، یعنې 1B 2B، او جهت یې هماغه هم جهته دی. که منفي 2 کې ضرب کړو مقدار یې 2 چنده کېږي، 1B 2B، جهت یې متضاد راځي. که وغواړو چې منفي 3 کې ضرب کړو B وکتور مقدار یې څو چنده کېږي؟ 3 چنده، 1 2 3، جهت څنګه کېږي؟ متضاده. که چېرته 3B ولیکو مقدار یې 3 چنده، جهت یې مثبت یا هم جهت هماغه د B جهت به ولري.
نو که چېرته موږ یو وکتور په سکالر کې ضرب کړو یا یو عدد کې د وکتور مقدار به د هماغه عدد چنده وي او جهت د عدد په علامې پورې اړه لري. که چېرته علامه مثبت وه جهت یې هماغه جهت دی موازي، که چېرته علامه منفي وه جهت یې بیا متضاد جهت راځي. نو کله چې دا شیان زده کړه د منفي عملیات د جمع له مخې هم کولی شو، یعنې مخکې ا جمع بي وو ا وکتورو او د بي وکتورو. اوس د ا وکتور به په خپل ځای راشي، د بي وکتور به منفي بي شي، دا شکل به شي. اوس ا وکتور جمع بي وکتور یعنې ا وکتور جمع منفي بي وکتور، ا وکتور جمع منفي بي وکتور، جمع منفي بي وکتور دا مساوي کېږي ا وکتور منفي بي وکتور. نو که چېرته عملیه دې منفي وي هغه دویمه وکتور چې منفي کېږي د هغه جهت متضاد کوو، نور د جمع عملیه مخته وړو. دا د متوازن اضلاع طریقه وه. خو په دې طریقه کې مشکل دا دی که چېرته وکتورونه زیات شي، مثلا ا وکتور بي وکتور سی وکتور ډي وکتور، ا وکتور بي وکتور سی وکتور ډي وکتور. اول دا وکتورونه د متوازن اضلاع په طریقه جمع کېږي، دی آر وکتور شو، دې ته آر یو وکتور وایي. بیا دا آر یو وکتور د دې سره د متوازن اضلاع په طریقه جمع کېږي، دې ته آر دوه وکتور وایي. بیا دا آر دوه وکتور د دې سره د متوازن اضلاع په طریقه جمع کېږي، ماثله وکتور یې دا راځي. خو دا هر وکتور چې ته جمع کوي او بیا جهت پیدا کوي خسته کنه ده، سړی ستړی کوي، عملیې ته زیاته اړتیا لري. نو دې په خاطر چې عملیه لږ اسانه شي د انتقال طریقې په واسطه وکتورونه په اسانۍ سره څنګه کېږي جمع کېږي. مخکې له دې نه چې د انتقال طریقه پیل کړو یو وکتور سره کم په مرکبو ویشو. د مثال په ډول دا یو وکتور دی د ا وکتور، غواړم د ده مرکبې په دوه بعدي کې پیدا کړم. درې بعدي قیاس کوو ځکه شکل بیا لږ سخت راځي. ایکس محور وای محور، د ایکس په محور باندې د ا وکتور مرکبه عمودي سوری دی، یعنې که دې ځای نه عمود رسم کړو دې ځای نه عمود رسم کړو دا د ایکس په محور مرکبه ده. د وای په محور باندې عمودي سوری د وای مرکبه ده، نو دا ای وای مرکبه شو یا غیا ده. د ایکس په محور مرکبه ای ایکس شوه او د وای په محور ای وای شوه. اوس وکتور را کړی دی د ایکس محور سره زاویه را کړې، مرکبې څنګه پیدا کېږي؟ که چېرته دلته وګورو قایم الزاویه مثلث ته ای وای او ای وای ځکه مستطیل شکل دی، مقابل ضلع یو بل سره څنګه دي مساوي دي، نو دې ځای نه کوساین تیتا مساوي کېږي ای ایکس بر ای مطلقه قیمت مقدار د دې ځای نه به ای ایکس مساوي شي ای کوساین تیتا. په همدې ترتیب ساین د دې زاویې که واخلو ساین تیتا مساوي کېږي مقابله ضلع پر وتر ای وای پر ای مطلقه قیمت. د دې ځای نه به ای وای مساوي شي طرف وسط کوم ای وای ضرب یو ای وای ای ضرب ساین تیتا ای ضرب ساین تیتا. که چیرې د وکتور مقدار راکړل شوی وي او زاویه د ایکس محور سره راکړل شوی وي مرکبې په دې طریقه په لاس راوړو. د ایکس په محور مرکبه د وکتور مقدار ضرب کوساین د ایکس محور سره زاویه، د وای په محور مرکبه مساوي کېږي د ای وکتور مقدار ضرب ساین د ایکس محور سره زاویه، د وای سره نه. دې ځکه زیاتره خلک غلطېږي، که دلته زاویه زه دلته وای ولیکم هغه همدا زاویه په نظر کې نیسي، نه
د x د محور سره زاویه په پام کې نیول کېږي. که چیرې دغه دوه مساواتې طرف وسط طرفونه سره مربع کو، دا به شي ax مربع، دا به شي a مربع، دا به شي کوساین مربع د تیتا سره، او دا مربع کو ay مربع، دا به شي a مربع ساین مربع تیتا، او بیا سره طرف به طرف څنګه کو جمع کو، دا به شي ax مربع جمع ay مربع، دا مربع جمع دا مربع مساوات a مربع کوساین مربع تیتا جمع a مربع ساین مربع د تیتا. a مربع که مشترک واخلم پاتې به شي کوساین مربع د تیتا جمع ساین مربع د تیتا سره، او کوساین مربع جمع ساین مربع مساوي کېږي څو سره؟ یو سره. a مربع ضرب یو a مربع. نو دې ځل څه په لاس راغله؟ ګوره مساوات ښي طرف ته a مربع راغلو او چپ طرف ته ax مربع جمع ay مربع راغلو. ax مربع جمع ay مربع دواړه خواوې جذر اخلم، نو a مساوي کېږي د x په محور مرکبه مربع جمع د y محور په y محور باندې مرکبه مربع، دواړه جمع کېږي جذر مربع اخیستل کېږي مقدار راکوي. یعنې که چیرې وکتور راکړی و او زاویه راکړې وه مرکبې په دې فرمول سره په لاس راتلې، که چیرته فقط او فقط مرکبې راکړې وي نو د وکتور مقدار د دې فرمول په واسطه په لاس راځي او زاویه د کوم فرمول په واسطه راځي؟ قایم الزاویه مثلث دی، تانجنت د تیتا مساوي کېږي مقابل عضله ay تقسیم مجاور عضله ax، تیتا به مساوي شي تانجنت معکوس ay پر ax زاویه. نو که چېرته مرکبې راکړې مقدار په دې فرمول تیتا په دې فرمول سره په لاس راتلی شي. نو په دې ځای کې څو شیان شو؟ د وکتور مقدار، زاویه، x په محور مرکبه، د y په محور مرکبه، چې دوه شیان یې درکړي وي دوه نور پیدا کېدی شي. وکتور او زاویه راکړې مرکبې دا شو، دوه مرکبې راکړي وکتور مقدار او زاویه دا شو. کله چې مرکبې پیدا کړې اوس راځو وکتورونه د انتقال په طریقه سره کم ته جمع کولی شو او د دې طریقې نه ډېره استفاده کېږي ځکه اسانه ده نسبتا متوازی الاضلاع ته. که چېرته دوه وکتورونه راکړي وي a وکتور b وکتور، د انتقال طریقه څنګه ده یا هیډ ټو ټیل رول هم دې ته وایي. هیډ ټو ټیل رول، لکۍ ته سر یا سر ته لکۍ. اوس دا د a وکتور په خپل ځای ولیکو، دا د b مبدا به د ده انجام ته راوړو، موازي به انتقال کو. لاسته راغلی وکتور چې د a د مبدا نه شروع کېږي او د b په انجام باندې ختمیږي دا وکتور ماثله وکتور دی، r وکتور دی. دا په متوازی الاضلاع کې څه شی کېدو؟ د a وکتور ته b داسې انتقال کېدو چې دواړه مبداګان یو پر بل منطبق وي. په انتقال طریقه کې دواړه مبداګان یو پر بل نه منطبق کېږي، د یوه سر ته د بل لکۍ راوړل کېږي، یعنې د a سر ته د ده څه راوړل کېږي؟ لکۍ، یا د a انجام ته د b مبدا راوړل کېږي. په متوازی الاضلاع کې مبدا ته مبدا راوړل کېږي، په انتقال طریقه کې انجام ته مبدا راوړل کېږي.
اوس د انتقال طریقه باندې د وکتورونو جمع شکل کې خو اسانه ده. مقدار هغه به څنګه په لاس راوړو؟ نو هر وکتور موږ مرکبو ته وړو او مرکبې سره بیا څنګه کېږي؟ جمع کېږي. د مثال په ډول دا د A وکتور شو، دا د B وکتور شو، X محور د Y محور. لاسته راغلی وکتور کوم یو دی؟ د A د مبدا نه شروع کېږي، د B په انجام سره ختمیږي. دا د R وکتور شو. د A وکتور په مرکبو سره ویشو. دا مرکبه AX شوه او دا مرکبه AY. د B وکتور هم په مرکبو ویشو. مبدا یې دا یو شوه، انجام یې دا شو. نو د دې ځای نه واخله تر دې ځای پورې BX شو. د مبدا نه عمودي په Y محور باندې، د انجام نه عمودي په Y محور باندې، دې ځای نه واخله دې ځای پورې عمودي سوری یا د Y په محور باندې مرکبه شوه. اوس که پام وکړو د R وکتور مرکبې د X په محور او د Y په محور، د مبدا نه عمودي رسموم، د انجام نه او د مبدا نه. نو د R وکتور یا د ماثلې وکتور د X په محور مرکبه RX ته، د Y په محور د مبدا نه عمود په Y محور باندې، د انجام نه عمود په Y محور باندې. نو دې ځای نه واخله دې ځای پورې د Y په محور باندې عمودي مرکبه شوه. که شکل ته وګورو RX دا مساوي کېږي د AX جمع BX سره. ساده حسابي جمع ده. په همدې ترتیب که RY وګورو، RY مساوي کېږي، یعنې دې ځای نه دې ځای پورې مرکبه مساوي کېږي AY جمع BY سره. AY جمع A کوچنی دی، AY جمع BY سره. ګورئ دوه وکتورونه راکړي، د دې وکتور هم د X مرکبه پیدا کوم، د Y د دې وکتور هم د X مرکبه پیدا کوم، د Y مرکبه پیدا کوم. د ماثله وکتور د X مرکبې ساده سره د A او د B د X مرکبې جمع کوم. په همدې ترتیب د ماثله وکتور د یاد وکتورونو عمودي مرکبې جمع کوم ساده. موږ ته د لاسته راغلي وکتور یا د ماثلې وکتور څه راکوي؟ د Y په محور مرکبه. کله چې مرکبې پیدا کړي مخکې طریقې ته به لاړ شو چې مرکبې راکړي، نو د R قیمت یا مقدار څنګه پیدا کېږي؟ RX مربع جمع RY مربع. د R زاویه څنګه پیدا کېږي؟ تیتا مساوي کېږي تانجنت معکوس RY پر RX. نو دا ټولو کې اسانه طریقه ده. خدای دې وکړي څلورم وکتور، پنځم وکتور، شپږم وکتور چې څومره وکتورونه وي، مثلا بل دی د C وکتور، خو د ده دا د CX وغی شو CY. ماثله وکتور دې ځای پورې غځېږي، ماثله وکتور دلته راځي، یعنې همداسې تر NX پورې سره ساده جمع کېږي. همداسې د Y مرکبې هم سره ساده جمع کېږي. کله چې جمع شوې دوه مرکبې راکوي دوه بعدي فضا کې. که چېرته د درې بعدي فضا وي د زیډ محور ورسره هم وي، نو د زیډ محور مرکبې هم په ساده طریقه سره جمع کېږي. RX مربع جمع RY مربع جمع RZ مربع پیدا کېږي. او دغه زاویې بیا دوه زاویې دي، الفا او بیتا سره ښودل کېږي. او به وروسته ووایو دا و د وکتورونو جمع
د انتقال په طریقه او د مرکبونو په استفادې سره. ما مخکې اوله کې چې درس شروع کېدو ما وویل چې 3 جمع 4 مساوي کېږي څو سره په وکتورونو کې 5 سره. اب وګورو که چېرته یو وکتور 3 وي د شرق پر لور او 4 وي د شمال پر لور، لاسته راغلی وکتور به څو وي؟ قایم الزاویه مثلث دی، دغه ریزلټنټ وکتور شو. آر مربع مساوي کېږي 3 مربع جمع 4 مربع، دواړه خواوې جذر اخلم. آر به مساوي شي 3 چې مربع کې 9، 4 چې مربع کې 14، جذر په خپل ځای 9 او 14، 25 جذر په خپل ځای دی. 25 جذر څو دی؟ نو آر څو راغلو؟ 15. یعنې 3 جمع 4 15 شکل پورې اړه لري. په وکتورونو کې جمع ساده نه ده چې 3 جمع 4 ولیکي 9. نو د وکتورونو جمع خپله طریقه لري، یا متوازی الاضلاع طریقه یا د انتقال طریقه. دا و سکالري کمیتونه، وکتوري کمیتونه او د وکتورونو جمع. راتلونکي درس کې به انشاءالله د وکتورونو وکتوري ضرب او سکالري ضرب ووایو. الله دې وکړي په درس سره پوه شوي وئ. الله حافظ.